الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د غوا زامنو ته د نړیوال جام ډېر مبارک وي. دې نه مخکې چې د افغانستان د کرکټ په اړه خبرې وکړم، یو څو موضوعات دي. اول ګوره، ځان سره د خپل دا چې لږ ماغزه دي دا وجنګوئ که نه. مسلمان خو هسې دا باغي دنیا ته داسې ځي که نه چې دا ماغزه به یې پاکي لکه بیخي 1% هم ډېر په مشکله استعمال شوی. که موږ چېرته خپل مازغه استعمالوی، موږ چېرته عقل نه کار اخیستی، الله پاک یعقلون، یشعرون، تذکرون، تدبرون. منګه قرآن روره خالی بس راواخله، هغه ویه لس ځلې ختم که او 100 ځلې ختم که په روجو کې یو لس شل آیاته باندې ځان پوهې که چې ځان دې پوهې که نو بیا به کار اهل کار ته وسپارې. چې کله کار اهل کار ته وسپارې نو هغه رحمان ذات چې دی هغه به در سره مدد کوي، او چې کوم ځای کې ستا ته ضرورت وي باقي به ته خپل همت کوي. او نړیوال جام د دې په ځای چې د غوا بچي ګټي نو هغه به موږ او تاسې د رسول الله امتیان به یې ګټو، مسلمان به مخکې ځي. مګر مسلمان چې دی په کرکټ بورډ کې داسې خلک کېنولي چې هغه نه اهلي. مسلمان چې کله افغانستان درته اوس فلحال یادومه کرکټ کې کپتان ټاکي نو د T20 داسې کیپټن وټاکي چې ابراهیم زادران ښه پلیر دی خو د T20 دی نه. اوس هغه تا وټاکه نو بیا چې بیا د خامخا د راشد خان په ځای ټاکه ورسره به د مکه و اشمت هم ختم کړی و. اوس ټول ملت هم دې ته دعاګانې کوي چې خدای پاک اشمت فیل کې، محمد نبی فیل کې، ځکه هغه اوس زوی ته کوژدن وکړه مسیح سره به لوبه کوي. 2010 راسي چې دی شروع شوی د نړیوال هر جامې کوم یو پلیر دی چې هغه دومره جامونه د نړیوال جامونه پرې مړه ورلډ کپ دا جام بیخ د جام وباسي وایي شوې دومره ورلډ کپ چا لوبولی دي. ته وایه چې دا داسې دنیا بهترین پلیر دی، مړی او 2 شاټه ووایي دومره لوبه چې ما کړې وای دنه به درته ښه لوبه او ښه بالینګ او ښه بیټینګ. هسې دا ملت موږ ځان ته دوکې ورکو. هندوستان ته وګوره، د هندوستان ټیم مارتي سیمی فاینل ته هم نه وځي. ویسټ انډیز سره د هغوی یو بعضې ټیم چې که نه یو خوش قسمتي وشي. رینکو سینګ څه فامیل مشکل شو، څوک مړ شو چې هر شی وشو لاړه. د هغه په ځای باندې سنجو سیمسن راغی، اوپننګ یې وکړه، سکور یې وکړه، همغه ورته هغه ویسټ انډیز خلاف لوبه وګټله. هملته ما ویل بس انډیا نړیوال جام د انډیا شو. ځکه ستا ټاپ 3 مهمې ګوره نه ایشان کیشن په دې نه مخکې دومره لوبېدلی او په T20s کې لکه تیر یو کال نو غیب و. نړیوال جام ته چې پرفارمنس یې وکړه راووسته هغه او سنجو سیمسن د 2 کسان ورته ټول ټورنمنټ اخر دغه ته ورساو. باقي دا امپیکټ رنزونه چې د هر څوک کوي، کله به ورته هاردیک پانډیا کوي، کله به ورته شیوام دوبه کوي، کله به ورته بل کوي، خو دغه مهم دغه دي. دا ستا ټاپ 3 او هغې کې ګوره ابھیشیک شرما تر فاینله پورې زیاتره فلاپ و. نو خبره دا ضروره چې کار اهل کار ته وسپارې ستا ټیم به ځلیږي. که څوک یې غواړي که نه غواړي، که ټول مسلمانان هم نه غواړي چې هندوستان یې وګټي بیا هم وګټله، که ټول هېڅوک یې ونه غواړي نیوزیلینډ فاینل ته ووته. که چا ورته 2 زه فکر نه کوم چې خپل نیوزیلینډیان هم ورته 2 کړي وایي شوې. نو خبره دا ده چې خپل ټیم جوړول پکار دي، د T20 ښه بهترین ټیم جوړول پکار دي. 2023 نړیوال جام تا د خپل سلیکټرز وکته یاره رمضان المبارک میاشت دی، نه غواړو چې سې دا خبرې وکړو، خو ډېر د افسوس ځای دی، ډېر د افسوس. تر اوسه پورې چې میډیا ته نه راوځي که نه زه تاسې ته یمه دا چې کله میډیا ته راوځي دا ګز او دا میدان شي نو بیا یې ایله معلومات وشي چې دوی کې څومره دغه شته د استعداد شته. یو سړي کې چې خپله کیپیبلیټي نه وي چې یو پلیران ته سلیکټ کوي، ته په هغې باندې خبرې وکړې او ته سلیکټر دی نو ته به څنګه استعداد سلیکټ کړې. د دغې د خاطره دا شینه چې دی دا سمول پکار دی. دې دپاره چې دی ما ته څه وي چې زه خو وره شینواري سپیکس د حق او سچ آواز دی وروره. خدای دې وکړي چې که څوک را سره ودرېږي ودرېږي لیخه، چې نه ودرېږي 1 man army ما 1 man شینواري سپیکس 1 man army ده. د افغانستان د کرکټ مینوال یم وروره، دا زما ارمان دی چې نړیوال جام به ګټو انشاءالله. هغې دپاره ټیم جوړول دي، صحیح ټیم جوړول دي. کوم ځای کې چې غلطي هغه به ورته په هغې به بار خبرې کوو او یو څه تغییر به راځي. خو که صحیح اهل کار خلک راشي ډېر تغییر به راشي. 2023 نړیوال جام خو داسې ځای کې دی چې هغې دپاره چې ټیم جوړ نه کړي، اسټریلیا نیوزیلینډ کې به څنګه ګټې. نو که نیوزیلینډ سره ګروپ کې راغلو شورټ باونډریز دي هلته بیا چانس شته دی، خو ایٹ د اینډ اف د ډے ټیم به جوړی. او ټیم جوړول چې دی د بورډ کار دی چې دا جوړ نه کړي
وروره نو بس بیا به همدغسې کېږي. نو ته هر ځل چې ټورنمنټ نه بار شي، نه په بورډ کې چینجز راځي، نه په ټیم کې چینجز راځي، نه بس شهر ناپرسان دی. نو اسلامي امارت ته لږ وخوځېږئ، ظالمانو ته یې شی کوئ. ضروري نه ده چې د بل طرف نه راباندې میزایل او ډز راشي تاسې راوخوځېږئ، هغې نه بغیر راخوځېږئ. په وطن کې ګورئ، عدل او انصاف چې دی د اسلام شعار دی. تاسې ځان ته اسلامي امارت یوئ. نو هغه تعلیم خو چې دی چې د مؤمن میراث علم دی، هغه خو تاسې په هغه اصلي خلکو باندې بند کړی دی. ښځو باندې او سړي خو هسې هم بهر ملکونو ته تښتي. نو د ملک آینده به څنګه چل کېږي، دغه خو یو طرف ته ستاسې کار دی چې لږ ورباندې فکر وکړئ. خو موږ خو افغانان یو، زموږ زړه خوږېږي او هغه در سره شیر کوو. نور باقي که ډېر زیات یې سره شیر وکړو، کېدای شي دا خوله هم په خلکو باندې ووهئ، پوه شوې. او موږ خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. موږ د چا نه یېرېږو نه وروره. ما چې مړ شوې شهادت دی، مګر حق به یو. او باقي دا کرکټ نه دغه خلک چې دا لرې کړئ یاره. دا زه په دې کرکټ بورډ کې مکمل چینجز راوستل پکار دي، خو چې بدله د دوی نه به ښه راولي. دغه یو واحده خوشحالي چې تاسو ته د ټول ملت خوشحالي ده، او تاسو ته د افغانستان لپاره یو فری پبلیسټي ده. دې ځای کې چې د دوی نه ښه کسان راولي، انشاءالله افغانستان ملت ته به خوشحالي په لاس ورشي. باقي چې هر شی دی جنګونه دي، دغه دي، هغې سره به بیا وروسته خبرې کوو چې چېرته موقع راشي لکه چاجي او هغې خلکو له جواب ورکړم چې بل څه دغه راځي ځواب به ورکوو، چې نه نو بس په کرکټ خبرې کوو. باقي د عمران خان خو زه ټاپ فین یم. عمران خان چې دی، عمران خان پښتو ویلی نه شي خو پښتو کولی شي. نیازی پټان دی، 2 کالو راسې په جیل کې، په هغه بیا به خبرې کوو، پوه شو. هغه نه وړېږو انشاءالله چې هغه راشي، د 2 ملکونو ترمنځ به امن وي، ترمنځ به لکه د اروپا غوندې پوه شي تجارت پوي، دا هر څه دریځونه به رانرم شي او دواړه به پرمختګ وکړي. که نه دواړه طرف ته به همداسې در په در خاورې په سر یو. زه یې خدای په